د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. سعودي عربستان یو تن د تروریزم او قاچاق په جرم اعدام کړ. د سعودي عربستان حکومت د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد یو اوسیدونکی د تروریزم او وسلو د قاچاق په جرم د دغه هیواد په دمام ښار کې اعدام کړ. سعودي عربستان د روان کال په نیمایي کې د تیر ټول کال څخه ډیر اعدامونه اجرا کړي دي. د سعودي عربستان حکومت د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد یو اوسیدونکی د تروریزم او وسلو د قاچاق په جرم د دغه هیواد په دمام ښار کې اعدام کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې سعودي عربستان د روان کال په نیمایي کې د تیر ټول کال څخه ډیر اعدامونه اجرا کړي دي. د عربستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه شخص له یوې تروریستي ډلې سره د اړیکو درلودلو او له هغه طریقه د امنیتي پرسنل د په نښه کولو کې مجرم پیژندل شوی و. د فرانسې خبري اژانس له ریاض څخه لیکلي چې پر هغه همدارنګه تور و چې هیواد ته دننه او بهر یې د وسلو قاچاق کاوه او د یوې تروریستي ډلې چې موخه یې د ملي امنیت بې ثباته کولو غړی و. د بخښنې نړیوال سازمان یعنی امنیستي تیره میاشت ویلي ول چې سعودي عربستان د جنوري میاشتې تر جولای پورې لږ تر لږه 40 کسان اعدام کړي چې دا د 2020 میلادي کال د ټولو اعدامونو څخه ډیر دي. امنیستي زیاته کړې چې سعودي عربستان په 2019 میلادي کال کې 140 کسان اعدام کړي ول چې دا په دغه هیواد کې یوازې په یو کال کې د اعدامونو تر ټولو لوړ رقم دی. د سعودي عربستان د بشر حقوقو کمیسیون د روان کال په پیل کې ویلي ول چې په 2020 میلادي کال کې د اعدام 20 قضیې ثبت کړي چې دا د یو کال مخکې اعدامونو په پرتله 15% کموالی ښیي چې دلیل یې د مخدره موادو اړوند اعدامونو کې تعلیق راوستل ښودل شوی دی. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.